السلام علیکم دوستانو. ښځه او خاوند په کور کې ډېر ښایسته وخت تېروي، خو یو ورځ خاوند د دفتر نه ډېر زیات لیټ راشي. کله چې خاوند په ګیټ باندې راننوځي نو ښځه ورته وایي چې چېرته وي ټوله ورځ؟ ما ستا دفتر ته هم رینګ کړی، ته هغلته کې هم نه وي. خاوند ورته ډېر په روح انداز کې وویل چې زه مور. د دې نه مخکې چې خاوند ورته ټوله خبره کړې وه، ښځې ورته وویل چې څه مور؟ خاوند ورته وویل چې زه مور پسې کلي ته تللی وم. په دې خبره باندې ښځه نوره هم غوسه شوه چې ښه درته پته ده چې د کور خرچې څنګه روانې دي، او تا لا راپسې مور هم راوسته، ولې روڼ سره دې په کور کې ځای ختم شوی و چې لا مور دې دلته راوسته. همدغه رنګې د دې خبرې جاري وي چې لږ ساعت پس په ګیټ باندې مور راننوته. کله چې دې وکتل نو هغه د دې د خاوند مور نه بلکې د دې مور وه. کله چې دې خپله مور وکته دې نه یو خبره هم نه خته. مور خپلې لور ته وویل چې لورې ستا رونو زه د کوره ویستی یم، ما ستا خاوند ته رینګ وکړو نو ستا خاوند راغو او زه د کلي نه دلته راوستم، چې په دې باندې د خاوند هم سترګو کې اوښکې راغې او د ښځې هم په سترګو کې اوښکې راغې. خاوند ورته وویل چې مور مور وي، که هغه ستا وي او که هغه زما. که تاسو په دې خبره باندې سوچ وکئ نو دا ډیره زیاته غټه خبره ده، او که تاسو سوچ ونه کوئ نو دا اډو هیڅ خبر نه ده. نو دوستانو، امید لرم چې تاسو به په دې باندې سوچ کړی وي او تاسو به د دې نه عبرت هم اخیستی وي. که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې ویډیو نه عبرت ترلاسه کړي. راتلونکي ویډیو پورې د لوی خدای په امان.